الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک خپل مخلوقات پیدا کړي دي او دې بشمیره نعمتونه ورکړي دي نو بندله پکار دی چې دغه نعمتونو یاداش ځان تم وکي او بل ته هم وکي چې په باندې الله ډېر لوی احسانات او دومره نعمتونه راکړي دي د دې نعمتونو یادولو په وجه باندې الله پاک خوشحاليږي او نور نعمتنا هم ورکی نو دا الله یاد دا الله نعمتنا یادول او الله یادول په دې باندې بندا الله پاک ته نزدیکیږي عبادتنا مختلف طریقو سره په بنده لازم دي او د هر یو عبادت لپاره څه شرطونه وي منځ بنده کوي نو دا یو عبادت دی نو دې دپاره شرط دا دی چې دا بنده به په اودس کې وي نو بې اودسه منځ نه کېږي د دې بنده به جامې پاکې وي په پلیتو به منځ نه کېږي او دې چې په کوم ځای باندې ودرېږي نو دغه ځای به پاک وي په پلیت ځای باندې لمونځ نه کېږي مخ به د قبلې ته وي نو لمونځ به یې کېږي او که قبلې ته شا وه نو بیا به نه کېږي نو دې مانځه سره دا شرطونه ولګېدل هلې به لمونځ یې کېږي چې دا شرطونه وي دغه شان روژه ده نو دې دپاره یې شرط لګولی دی چې دا به د صبح صادق نه وي او د ماښامه پورې به وي او که دا روژې والا زنانه وي نو د دې به حیض نفاس نه وي که دغه څیزونه و نو که روژې ونیوه نو ونه شوه روژه داسې حج دی نو دې دپاره خپل خاص ورځې دي هر وخت به نه وي او نور هم شرطونه ورسره نو هر یو عبادت سره شرطونه شته خو دا ذکر هم یو عبادت دی دې سره شرطونه نه دي لګولي چې ته به په اودس کې نو هلې به ذکر کې کني نو نه به کې نه په اودس کې هم کولی شي او بې اودس هم کولی شي قبلې ته به د مخ وي که به هر اړخ ته چې د مخ وي ذکر کولی شي ناستې که روانې که ولاړې که ملاستې کولی شي بیا عبادتونو د پاره مقدار مقرر دی
مونځ دی نو 5 وخته مقرر شوی دی، زیاتی در باندې فرض نه دی، او که نفل کې نو کولی شي. روژه ده نو 1 میاشت د رمضان د دغه مقدار شو. زکات دی نو نصاب برابر شو، بیا ته 40 روپۍ ده. حج دی نو په عمر کې 1 ځل دی. نو د هر عبادت لپاره مقدار مقرر کړی دی، خو د دې ذکر لپاره مقدار نه دی مقرر کړی چې څونه ذکر وکړي. فذکر الله ذکرا کثیرا، الله یادوه ډېر ډېر یادوه. نو چې څومره بنده الله ډېر یادوي نو دغومره دی الله ته ډېر نږدې وي. یو بزرگ دے حضرت عثمان نومے دے، صحابی نا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے، اغا نا بل یو عثمان دے. اغا وی زپا دے باندے پوئے گما چے ما اللہ کل یادئی، ما کل یادئی، زپا دے پوئے گما. تو چاہوتے دا سے مو آیا، دا سے ہو آیا چے زپا دے پوئے گما چے زا اللہ کل یادو ما. وینا دغه نه ویم، هم دقسې زه ویم چې زه په دې پوهېږم چې ما الله کله یادوي، په دې پوهېږم. دا څنګه خبره کوې؟ وی سمه خبره کوم. الله پاک وعده کړې ده چې فذکرونی اذکرکم، ما یاد کې زه به تاسو یاد کما. الله وی ما یاد کې زه به تاسو یاد کوم. نو کم وخت کې چې زه الله یادوم نو په دې پوهېږم چې الله مخالفت د وعدې نه کوي، وعده یې کړی دغه ساعت ما هم یادوي. نو زه پوهېږم چې ما الله کله یادوي، یعنې کم وخت کې چې زه یادوم نو دغه وخت کې ما هم یادوي. ته په خپل زړه کې الله یادوې، په خپل زړه کې الله یادوې، بل څوک هم دنه خبر نه دي. دغه وخت کې الله تا خپل ځان سره یادوي، بل چاته پته نه لګي. ته الله یادې، الله تا یادوي. او کله ته د بندیانو په مجلس کې ناست او الله یادې، غیر چې پیره بندیانې اوري چې دا بنده خو الله یادوي، نو ته د بندیانو په مجلس کې الله یادې، نو الله د عرش د فرشتو مخ کې تا یادوي، د عرش د فرشتو په مخ کې دی یادوي. نو چې الله ته بنده نږدې وي نو د الله خوښ شي. په نیکو اعمالو باندې چې بنده الله ته نږدې شي نو الله پاک جبرائیل علیہ السلام رو غواړي او ته جبرائیله دا فلانې بنده ما سره محبت کوي نو زما خوښ دی، زما م ورسره محبت دی. او جبرائیل تم ورسره محبت وکا او د اسمانونو فرشتو ته اطلاع ورکا چې هغوی م ورسره محبت وکي. نو جبرائیل علیہ السلام ورسره محبت کوي او بیا جبرائیل علیہ السلام په اسمانونو کې چې اعلان وکي نو د اسمان فرشته هم دې بنده سره محبت کوي. او بیا دغه اعلان د اسمانونو نه ځمکې ته راشي او په ځمکه غیر چاپېره ټولې دنیا ته ورسېږي. نو دا کم انسان چې د الله خوښ شوی دی نو د ځمکې مخلوق ورسره هم محبت کوي. دا خبره د قرآن کې الله پاک کړې ده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بېشک هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي، سیجعل لهم الرحمن ودا، زر دی چې الله چې نوم یې رحمان دی د دپاره به محبوبیت پیدا کی، دی به د الله محبوب شي. نو د اسمان د فرشتو محبوب شو، نو په ځمکه هم د مسلمانانو محبوب. عام مسلمانان د دوی په زړه کې د الله مینه شته، هر څومره چې ګناهګاري، خو د الله مینه د مسلمان په زړه کې شته. او چې څوک د الله خوښي نو د دې عامو مؤمنانو د هغه سره مینه وي.
چې ته په غرونو کې په شاړو ځایونو کې یو نیک بنده وي. دا بنده په نیکو اعمالو الله ته نږدې شوی دی، نو ده خو چېته اعلان نه کړی چې د فلاني ځای کې غر کې ناست یم او ماله دې څوک راشي. خو دا د لرې لرې خلک چې دي نو چې دوی یې نوم ووري نو فلاني ځای کې یو بزرګ دی او لاړ به شو دعا به راته وکړي، نو د هغه دعا له خلک لاړ شي او بیا چې راشي نو صفت یې کو ډېر ښکلی سړی و، ډېر بزرګ و. دې بزرګ کې څه چل دی؟ د چا له څه کړي؟ هېڅ یې نه دي کړي، خو ده د الله سره دوستانه محبت تعلق جوړ کړی دی، نو الله ستا په زړه کې واچول، په میلونو میلونو سفر دی وکړه او هغه له لاړې ملاقات وشو، دعا یې درته وکړه، بس واپس ته راغلی او بیا په خپل کور کلي کې میا دی چې فلانې ډېر نیک بزرګ دی. نو د الله محبوبیت چې چاته میلو شو، هغه د مخلوق په زړه کې هم قدرمن او قدردان شو. ذکرونه ډیر دي، خو دا لا اله الا الله دا پکې د ټولو نه اعلی ذکر دی. افضل الذکر لا اله الا الله، افضل الذکر بهترین ذکر لا اله الا الله، دا د ټولو ذکرونو نه اعلی ذکر دی. موسی علیه السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ، پروردگار یو خاص ذکر مال راکړه چې زه کوم، زه پې تا یادوم، خاص ذکر را لره. الله ورته وفرمیل چې لا اله الا الله وایه. دا خو ټول خلک وایي لا اله الا الله، دا خو دا ټول خلک وایي، ماله سپیشل ځان له یو وظیفه راکړه چې زه ځان له کوم، خو د ټولو خلکو ذکر دی. الله پاک ورته وفرمیل چې اوه ځمکې اوه اسمانه یو چابړي کې واچې او دا لا اله الا الله بل چابړي کې واچې، دا به تې وزنداري. دا دومره قیمتي ذکر دی او دومره وزندار ذکر دی. د قیامت پر ورځ باندې د عملونو تول کېږي، د هر بنده عملونه تللی کېږي مختلف طریقو سره. کله کله خو عامل او تللی شي، دا بنده تللی کېږي، کله بنده او تللی شي. یو ډېر غټ پټ انسان وي، حدیث مبارک کې راځي وایي د مچ یا د ماشي د وزر برابر بني، چې تله کې واچي قیامت کې نو د مچ او د ماشي د وزر برابر بني، هسې په بدن باندې ډېر غټ پټ وي. خو د ایمان نه خلاص دی، نه هغه کې اډو وزن شته نه، مچ او ماشي ته جوړ شو، دونه سپک شو. او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ډېر ټپ ټیپو کمزورې بدن و. یو ځل یو صحابي د ونې یو لخته راټیټه کړه ځان ته، چې راښکته یې کړه، عبدالله ابن مسعود هم هغه لخته ونیوله. جوړ دی بل صحابي پرېښوه، چې پرېښوه نو لخته اوچته شو، صحابي ځوړند شو. عبدالله ابن مسعود دا خپې نری نری وې، ټاټی ټاټی کېده، صحابه کرامو پورې وخندل، دونه سپک دی لختې اوچت کړه. بدن یې کم وزن و. وی پیغمبر علیه السلام وفرمیل د پورې خاندی ما تاسو ته خو نن دې سپک ښکاري، خو د قیامت په ورځ باندې به دې د احد د غر نه زیات وزنداري. تقریبا اوه کیلومیټره کې د احد غر ویړ پروت دی، چې دې به څومره وزني. نو عبدالله ابن مسعود به د احد د غر نه وزنداري. نو کله کله عامل تللی کېږي او کله عمل له شکل ورکړی شي، هغه عمل او تللی شي. د یو انسان د عملونو تول کېده نو د نیکۍ دا تله داسې سپکه سپکه ښکاره شوله. دی وی جوړ غرق شوم، دا خو سپکه ښکاري. ناګنه داسې اوریځ غوندې راغلله او په دې تله کې را پرېوتله او تله پې وزنداره شوه، د نیکۍ تله درنه شوله. یا الله دا پکې څه شی راغی؟ په ظاهره خو ما څه داسې نه دي کړي، خو دا نیکۍ تله مې درنه شوه، د اوریځ غوندې پکې راغله، دا پکې څه؟
تاوی خلکو ته په دنیا کې سبقونه خولی دي او ستاغه شاګردانو مخکې نور ته خولی دي دا غوی په هغه نیکو عملونو کې ستای سو د وریځ شکل کې رااله استاد عمل نامه کې را پرې وتله عمل له د وریځ شکل ولا ورکو هغه په دې تل کې ورواچو وزن یې زیات شو او کله کله عمل نامه ته لیکيږي د یو انسان د بده رجسٹر چې کمه پورې نظر لګي نو دون لوی وګود رجسٹر او دا تک تور د ګنده عملونو نه ډک دی نو دا چې یو کم سل رجسٹر د ګناه د کارونو نه ډک حد نظر پورې یو رجسٹر لوی دی دا یو کم سل رجسٹر لوی د بده نه ډکی سړی وي غرق شم تباه شم نیکی مخکاری نه او یو کم سل رجسٹر د ګناه هغه دې تل کې چولی اوس به مې دوزخ تولی الله وتی ته په امن پتا باندې ظلم نکېږي ستا یو امانت من سره شته اوس به غم راوالو ابم وسره وتلو دی وی چې زما سامانت دی کې یو ورکوټه غوندې چټ هغه راغی او د چته په دنیا کې په اخلاص باندې ویل چې لا اله الا الله هغه د اخلاص چټ راغی او د نیکه تل کې چې نه دی د یو کم سل رجسٹر مقابله کې دا ورکوټ چټ بسوي نه دی بس وزنی خو چې دغه ورکوټ چټه په تل کې واچو نو هغه تل درنه شولا دا د یوې کلمې برکت شو لا اله الا الله د دې د برکتا د نیکه تل درنه شولا او یو کم سل رجسٹر د ګناه هغه شپکې شو دا کلمه ډیره وایا چې څومره ډیره ویل کېږي هغه مرتا ته د ایمان مضبوطیا به ملاويږي ایمان جرړې به مضبوطی شي او دې سره پزړه کې نورانیت را پیدا کیږي په ظاهر ته پزان نه پويږي خو زړه کې به نورانیت را پیدا شي چې ذکر د لا اله الا الله ډېر کوا سید علی ابن میمون رحمت الله علیه یو بزرگ دی سید علی ابن میمون یو صوفی بزرگ دی دل پارا یو بل بزرگ دی چې هغه ډېر لوی عالم دی یو ډېر لوی مدرس دی مفتی دی د خلکو دینی خدمات کوي هغه ورله راغی چې ورته راغی کېناست نو هغه ورته توجه وکړله نو بیا ورته وی چې لا اله الا الله دا ذکر ډېر شروع کا لا اله الا الله دا ډېر وایا او دا درس ورته پرېږده ته چې دا درس و تدریس کې دا فتوی ورکې دا ټولې پرېږده او د دې په ځای د لا اله الا الله ذکر شروع کا هغه شروع کړله او د عوامو خوله خو خپله ده وی سید علی ابن میمون سړی د کاره وویسته د خلکو به ډېر دیني خدمات کو سبقونه به ورته ښول هغه یې ټول لرې کړله د نیکۍ نه خلک یې محروم کړله خو هغه لګیا دی خپل لا اله الا الله ذکر یې شروع کړ څه وخت پس سید علی ابن میمون ته پته ولګی چې شیخ د قرآن تلاوت کوي ویل که د قرآن تلاوت دې بند کا او صرف لا اله الا الله تلاوت مه کوه جوړ خلکو وی سید علی زندیق دی د قرآن نه سړی منې که د قرآن تلاوت نه منې که بدې ردې ورپسې خلکو شروع کړلې دا خو زندیق دی لوی بزرګ سړی دی خو د خلکو خو خپله خوله ده سپکه خوله یې وغورځوله دې صاحب د قرآن تلاوت هم بند که او ذکر یې شروع کړی دی لا اله الا الله وی څه زمانه تېره شوله نو علی ابن میمون ورته بیا وایي اوس د قرآن تلاوت شروع کا د قرآن تلاوت کوه اوس چې کله د قرآن تلاوت شروع که نو په یو لفظ کې د علمونو سمندر ورته ښکاره شو
شیخ علی ابن میمون وی ما دې د قرآن نه منې کړی نه دی. خلک وایي چې سړی د قرآن نه منې، ما د قرآن نه منې کړی نه دی، بلکې دکې ما دغه تیاری کو چې دی په دې قرآن ښه پوه شي. نو د کلمې په وجه د زړه صفایي دونه وشوله، اوس چې یو یو حرف ته ګوري نو په هغې کې د علمونو سمندر ورته ښکاري. نو دا د دې کلمې هغه برکت و چې مخکې به یو عام ساده عالم و، اوس جوور عالم شو او په یو یو ځای کې بې شمېره د فایدې خبرې ورته الله پاک وښولې. نو ذکر د کلمې ډېر ډېر کوه. د دې برکت دا دی چې د جهنم نه به دې خدای وساتي. خو یو د جهنم نه ساتل دا چې بلکل اړو جهنم ونه ویني، او بل دا چې د ګناه په وجه باندې لږ جهنم وویني او بیا جنت ته لاړ شي. نو د دې کلمې د دې ذکر سره سره دا سوال کو چې یا الله د ایمان د زوال نه مې وساتئ، ایمان مې نصیب کړي. نو چې ایمان دې نصیب شو نو د دې کلمې د برکت خامخا به الله جنت ته بوځي. نو بعضې بنده خو به کلمه وایي خو سره د حرامو نه ځان نه بچ کوي، د شریعت د ناجایز کارونو نه ځان نه بچ کوي، نو دته مکمل نجات نه ملاویږي. پیغمبر علیه السلام ته څه خلک رالل، وی صحابي دی ځنکدن حالت پې راشي او چې خلک ورته کلمه وایي نو د ده خوله بند شي، کلمه نه وایي. نو پیغمبر علیه السلام په خپله تشریف یوړه، نو هغه به نورې خبرې کولې، خو چې د کلمې وخت به راغی نو کلمه به یې نه ویله. نو پیغمبر علیه السلام ته تپوس کوي دې زړه ته مې داسې جرنده غوندې ده، جرنده ده چې په کلمه راځم نو به جرنده ورته واچولی شي، نشم ویلی. پیغمبر علیه السلام نورو ملګرو ته تپوس کوي څه چلې کړی چې دا زړه ته جرنده اچولي؟ مور ته خفه ده، د نه مور خفه ده. اوس مور یې راوغوستله پیغمبر علیه السلام، نو پیغمبر علیه السلام دې مور ته یې وله سفارش وکړه چې ده ته بښنه وکړه، که تا بښنه ونه کړه نو دی به دوزخ ته لاړ شي. ستا دا بچی که په اور کې سوځي نو پیرزو به دې شي، دا اور لمبه به دې پیرزو شي. نه دا خو زما د زړه قطره ده، په اور مې نه پیرزو کېږي. وی ښه چې په اور دې نه پیرزو کېږي نو د جهنم د اور نه بچ کولو لپاره ده ته بښنه وکړه. مور یې وی ما بښلی دی، چې مور یې وی چې ما بښلی دی، د هغه د زړه هغه جرنده کولو شول او کلمه ویله لا اله الا الله. نو کلمه وایا او دې سره سره د حرامو نه ځان بچ کوه. د پردو بندیانو څه حق در باندې پاتې وي هغه حق ادا کولو کوشش وکړه، په هغې ځان مه ناغرضه کوه. نو بیا د دې کلمې اثار دا دی چې من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هغه څوک چې اخر کې دا کلمه ویل چې لا اله الا الله دخل الجنه، دی به الله جنت ته بوځي. خو چې د پردو حقونو نه ځان یې بچ کړي وي، الله خپل حقونه بخي خو د بنده حق نه بخي. بنده عاجز دی، کمزوری دی، نو د هر بنده هر قسمه حق چې په هر چا باندې وي کوشش دی وکړي چې هغه پردي حق نه ځان بري ذمه کړي په دنیا کې، ځکه آخرت کې خو بیا نیک اعمال ته اغشتی شي. نو دنیا کې ته معافي وغواړه یا حق ورسوه، آخرت به دې کامیاب وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.